افغانانو ته د پاکستان په ویزو کې اسانتیاوې برابریږي. دا چې کوم ډول اسانتیاوې برابریږي ملګرو دا ټول په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. ګرانو ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. افغانانو ته د پاکستان په ویزو کې اسانتیاوې برابریږي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ مشر ویلي چې افغان سوداګرو ته به د ویزو د ورکړې پالیسۍ کې تغییر راولي او له مخې به یې سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته شي. نوموړي ویلي دا چاره به د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ راکړه ورکړه لا غښتلې کړي. دا خبرې تېره ورځ د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس اسد قیصر د افغانستان سرپرست سفیر رحمت الله سره د لیدنې پر مهال کړي دي. د افغانستان سرپرست سفیر او د پاکستان د ملي اسمبلۍ مشر دا ډول اسانتیاوې د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره ګټورې بللې او یو بل ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده تېره اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي وو چې یوه اونۍ پالیسۍ به وړاندیز کړي او له مخې به یې افغان سوداګرو محصولانو پانګوالو او ناروغانو ته د ویزو د ورکړې اسانتیاوې زیاتې کړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.